د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځلانده ستوری او د شل اوریزو لوبو لوبډلمشر راشد خان ارمان چې تل په نړیواله سطحه معمولا چې د بالینګ په برخه کې د کومو ریکارډونو او کارنامو څخه یادونه کیږي د نوم پکې ځلانده او معمولا د سر ټکی وي. دا هر څه د په ښکاره استعداد او لوبیز ټالنټ باندې دلالت کوي. نږدې اوس یو بل ریکارډ ته ډیر نږدې شوی ده. دا په داسې حال کې ده چې نوموړی د افغانستان لپاره په شل اوریز کرکټ تر ټولو مخکښ وکټ اخیستونکی لوبغاړی ده، خو په نړیواله کچه باندې دی اوس په کومه کچه کې ده او څومره وکټ ته ضرورت لري تر څو یو بل ریکارډ په خپل نوم باندې ثبت کړي. راشد خان د کرکټ په تاریخچه کې د شل اوریز فارمټ تر ټولو زیات دوهم مخکښ وکټ اخیستونکی لوبغاړی ده. نوموړی د افغانستان د اوسني سلاکار روزونکو ډي جي براوو وروسته هغه چا چې په 15 میچو کې 625 وکټې په خپل نوم باندې ثبت کړي دي او په دغه رینکینګ کې لومړی مقام لري. ورپسې ځوان راشد خان ده. راشد خان هغه لوبغاړی ده چې د شل اوریز کرکټ په تاریخ کې په 426 لوبو کې 580 وکټې په خپل نوم باندې ثبت کړي دي. خو دا هغه څه دي چې کلیات دي. اوس راځو دې ته چې راشد خان په ملي کچه باندې اوس کوم ریکارډ ته نږدې کیدونکی ده. راشد خان تر نیوزیلنډي ټیم سوټي او شکیب الحسن وروسته دریم هغه لوبغاړی دی چې په ملي کچه باندې د شل اوریز کرکټ په تاریخ کې تر ټولو ډېرې وکټې په خپل نوم لري. هغه په 80 لوبو کې 140 وکټې په خپل نوم باندې ثبت کړي دي. دا معلومات د کرکټ په برخه کې د معتبر رسنۍ کرکټ پر اساس باندې دي. ټیم سوټي نیوزیلنډی لوبغاړی هغه څوک چې په 123 میچونو کې 1.5 یا 150 وکټې لري. ورپسې تجربه کار لوبغاړی شکیب الحسن ده. شکیب الحسن په 122 لوبو کې 140 وکټې لري او راشد خان یوازې له دغه کارنامې څخه 10 وکټې شاته ده. خو هغه څه چې د راشد خان په هکله ځانګړي دي هغه دا دي چې نوموړی په کم لوبو کې دغه ریکارډ ته نږدې کیدونکی ده. حال دا چې ټیم سوټي او شکیب الحسن دغه کارنامه له 100 څخه په زیاتو میچونو کې په خپل نوم باندې لري.